سلامونه ملګرو، ستړي مشي، خدای خوشحال لره. یو دوه اقتصادي اصطلاحات دي. موږ په ډیولپمنٹ اکنامکس کې یا پرمختیایي اقتصاد کې دوه اصطلاحات لرو. یو اقتصادي وده ده، یو اقتصادي پرمختګ دی. ځینې وخت زه راپورونه ګورم ملګري دغې کې مس کېږي. مثلا یو راپور دا دی د ملګرو ملتونو چې افغانستان د اقتصادي بندیزونو سره په 2040 کې 2.4 اقتصادي وده لرله. دلته نو ځینې خلک داسې فکر کوي چې ولا اقتصادي پرمختګ رامنځته شوی. اقتصادي وده بیخي بل بحث دی، اقتصادي پرمختګ بیخي بل بحث دی. اقتصادي وده یا اکنامک گروث په دې معنی باندې چې د یو هیواد په تولیداتو یا خدماتو په عرضه کې یا ډیروالي کې پرمختګ راغلی دی، په ګوډ او سرویس پروډکشن کې زیاتوالی راغلی دی، یا صادرات یا واردات دې کې پرمختګ شوی. نو دې ته وایي اقتصادي وده یا اکنامک گروث. او اقتصادي پرمختګ اکنامک ډیولپمنٹ په دې معنی باندې چې د یو هیواد د خلکو د زندګۍ په سټنډرډونو کې د هغې په ژوند کولو کې هغې کې ښه والی راغلی. د وګړو ژوند ښه شوی، ژوند د کوم اړخ نه ښه شوی؟ ژوند د هیلت له اړخه ښه شوی دی، ژوند د ایجوکیشن له اړخه ښه شوی دی، ژوند د نورو ټولنیزو اسپیکټونو له اړخه ښه شوی دی. نو دا به اقتصادي پرمختګ دی یا اکنامک ډیولپمنٹ دی. نو کله چې دغه هر کال ویل کېږي چې 2% او 3%، نو هغه اقتصادي وده ښیي چې هغه ګوډ او سرویس پروډکشن درته ښیي، نه دا چې د یو هیواد ټول اقتصادي پرمختګ دی ته وښیي. خو یو شی ته فکر چې همدغه اقتصادي وده د اکنامک گروث دی چې اټ لیډز ټو اکنامک ډیولپمنٹ، قرار دا به اکنامک ډیولپمنٹ طرف ته ځي. ډېره مننه.